أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لویه بخښونکي پاک ربنا نن بیا غواړم چې څنګه کولی شو چې د خپل واتساپ اکاونټ څخه دوهم اکاونټ لرې کړو. هغه په داسې ډول سره لرې کړو چې یا یې ریموو کړو یا یې ډیلیټ کړو. لرې کوئ ریموو کوئ خو ډیلیټ کوئ د ریموو سره به ټول ډیټا سوځول شوي منځه به نوځي او په ډیلیټ سره به هر څه د منځه ځي. اوس راځم واتساپ اپس خلاصوم، دې کلیک کوم، اوس راځم په درې نقطو کلیک کوم. درې نقطو نه بعد بیا چې درځم تو کوشش وکړئ دا اول اکاونټ ته کارولی که نه اول اکاونټ تو نه ختموئ. دا خو کوم دغه زوړ اکاونټ کې داخلي چې کوم تو نو اکاونټ داخل کړی دی. زه هغه دویم واتساپ ته ځم، واتساپ اکاونټ ته. اوس سویچ اکاونټس په کلیک وکړئ. اوس به راشئ په دغه درې نقطو بیا کلیک وکړئ. بیا به راشئ سیټینګز ته، نه وروسته به راشئ اکاونټس باندې به کلیک وکړئ. اکاونټ کې به تاسو دوه اپشن درکړي وي، ریموو اکاونټ. دا مخته خبره ته وکړه په دا ریموو اکاونټ باندې کله کلیک وکړئ. دا کې دوه اپشن درکوي، غواړئ چې دا اکاونټ په ریخه سره د موبایل څخه د اکاونټ وځي، اکاونټ مثلا ریموو شي، ختم شي، تو بیک اپ هغه ډیټا هغه ګروپونه هغه چینلونه منځه لوډ نه شي. نو تاسو به چې وکړئ ریموو اکاونټ باندې کلیک کوئ. که چېرته غواړئ چې دا اکاونټ په ریخه ډیلیټ شي، په هغه منځه لوډ شي ډیلیټ اکاونټ، بیا به د ډیلیټ اکاونټ کلیک وکړئ. نو په دغه سره به د چې څومره ډیټا څومره معلومات دي هغه منځه لوډ شي. دغه ځای کې خپل هېواد نمبر ورکړئ، کوم نمبر تو اکاونټ جوړ کړی دی. نو دغه اکاونټ کې څومره ډیټا ده، څومره بیک اپ دي، څومره چینلونه دي، څومره ګروپونه دي، د به هلته منځه لوډ شي. تاسو کوشش کوئ چې تاسو مهم واتساپ اکاونټ که دویمې که درېیمې چې کوم ډیټا پکې سوتل شوي وي بیک اپ، نو تاسو یې بیا صرف ریموو کوئ. اگر ریموو سره به اکاونټ ریموو کېږي او بیک اپ یې پاتې کېږي په جیمیل کې. اوس زه یې ریموو کوم، راځم ریموو اکاونټ ته راځم، ریموو اکاونټ باندې کلیک کوم. هغې نه وروسته راځم د هغې سره تڼۍ ریموو اکاونټ باندې کلیک کوم. داسې کې کله چې ته بیک اپ ته تللی شې د شنه تڼۍ باندې بیک اپ ته تللی بیک اپ کتای شي او دغه ممکن بیک اپ ساتلی دی. دا مې صرف جوړ کړی چې د پریکټس د زده کړې په خاطر باندې دا اکاونټ د خپل زړه واتساپ څخه لرې کوم چې دغه سره دوه اکاونټونه وي زما په واتساپ کې. نو تاسو چې کله اکاونټ صرف د اکاونټ د لرې کېدلو طریقه ښیم چې څنګه دویم اکاونټ موږ او تاسو د هغې واتساپ څخه لرې کړو، دویم وي درېیم وي. اوس زه غواړم د دویم اکاونټ لرې کوم، دا ریموو اکاونټ باندې کلیک کوم. بیا راځم په دغه ریموو کلیک کوم. اوس به اکاونټ صرف ریموو شي. اوس دا غږ میسج شروع کړو دا چې ریموو اکاونټ فرام دیس ډیوایس، د کوم ټلیفونه کې چې تو دا دویم اکاونټ داخل کړی دی په دغه نمبر غواړئ چې دغه اکاونټ ریموو شي. په دغه ریموو سره تاسو مفت خبره وکړه چې اکاونټ ریموو کېږي، هغه بیک اپ هغه ډیټا چې تو چېرته بیک اپ ته جوړ کړی نه و، نو هغه ډیټا د ریموو سره ځي منځه، خو چې بیک اپ جوړي بیا نه ځي. او دا اکاونټ خو ما د څه پرون جوړ کړی و، په دې کې مو کومه ډیټا نه ده بیک اپ کړې. زه په ریموو اکاونټ کلیک کوم، د کومه ډیټا بیک اپ نه لري نو دا به اوس ریموو شي، اکاونټ به ریموو شي. که کومه ډیټا پکې وه بیک اپ شوې هغه به لوډ شي. زه په ریموو کلیک کوم. همدا وه د واتساپ څخه دوهم اکاونټ د لرې کېدلو طریقه.